دوستانو مشرانو روجه کې چې کله د انسان نه منی خارج شي او منی ته وځي نو دې کې بعضی صورتونه داسې چې هغه سره روجه فاسد کیږي او بعضی صورتونه داسې چې هغه سره روجه نه فاسد کیږي. دا معنی مطلب دا دی چې د انسان کم د شهوت او د شوق وبدي هغه د نه خارج شي نو په دې سره په بعضی صورتونو کې روجه فاسد ده او په بعض صورتونو کې روجه فاسد نه ده. اول صورت دا دی چې کله یو انسان خپل بیبي سره یا یو پردی زنانه سره یا بل چا سره په شوق او شهوت سره لاس ټچ کی او د انزال شي نو په دې صورت کې د روجه فاسد ده، قضا پښتا او کفاره پینشتا. یعنی په شوق او په شهوت سره بل بیبي ټچ کا یا بل څوک ټچ کا او د انزال شو نو قضا پښتا او کفاره پینشتا. او که په شوق او شهوت سره بیبي ټچ کا او انزال اونشه نو بیا روجه فاسد نه ده، نه په قضا شته نه کفاره، لیکن دا څه کار کول په روجه کې دا مکروه دي ځکه دا رمضان شریف د احترام خیال ساتل پکار دي. او دویم صورت دی کې دا دی که یو انسان خپل بیبي ته یا بل چاته د شوق او د شهوت په نظر سره وکته او د انزال شو او منی ته وته نو روجه فاسد نه ده، لیکن دا عملی قبیح عملو کو بد عملو کو دین احتراز پکار دی. او دریم صورت پکې دا دی که یو روجهدار سوچ کولو او غلط سوچ او فکر وکړ او ذهن ته غلط خیالات راوسته، غلط تصورات راوسته او په دې غلط خیالات او تصورات سره د اعلی منتشر شو او انزال وشو نو په دې صورت کې هم د روجه فاسد نه ده، نه په قضا شته او نه په کفاره شته. بل یو سړی د زنانه خاص اندام ته وکته چې کم اندام د پردې دی او کم اندام د پټول دی او په دې سره د انزال شو منی تی وته نو په دې صورت کې هم د روجه فاسد نه ده بلکې روجه ټیک ده، ولیکن د دې نه هم ځان ساتل پکار دی او احتراز دی پکار دی. او که په رمضان شریف کې یو سړی د خپل کوروالا سره مینا کولا او وسره بغلگیر شوی دی یعنی غاړه ورکړی ده او په دا دوران کې د انزال وشو نو روجه فاسد ده، قضا پښتا او کفاره به نشتا. او که یو سړی په روجه کې د خپل بیبي سره ناست دی او دومره کمزور یو چې انزال وشو یعنی خپل بیبي سره ناست دی او شوق کې روچت شو او انزال وشو نو په دې صورت کې هم د باندې قضا شته او کفاره به نشتا.